د شوال میاشت شروع ده. په دغه میاشت کې یو عبادت داسې ده چې د هغه ډېر زیات فضیلت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شوال د شپږ روژو ډېر زیات فضیلت بیان کړی ده. په دې باندې دوه احادیث تاسو مخکې بیانوم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کوي، صحیح مسلم کې دا روایت موجود ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. و کوم انسان چې د رمضان مبارک 10 روزې ونیسي، هغه نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي، کان کصیام الدهر، دا د دغه دومره ثواب ده. دا داسې ده لکه دغه انسان چې ټوله زندگی د روزې په حالت کې تیره کړې وي. یو بل روایت موجود ده. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلي دي، فرمایي: من صام رمضان و ستا من شوال فکأنما صام السنة كله. و کوم انسان چې د رمضان مبارک روزې ونیسي، په نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي، دا داسې ده لکه پوره کال چې دغه انسان د روزې په حالت کې تیر کړی، لکه پوره کال چې دغه انسان روزې نیولي. نو ګورئ، دوه قسمه روایت راغلل. په یو روایت کې خو دا راځي چې د دغو 10 او د شپږو روزو دومره ثواب ده لکه ټوله زندگی چې د روزې په حالت کې تیره کړې وي. او بل روایت کې دا راځي لکه ټول کال چې دغه انسان روزې نیولې وي. نو ګورئ، دا خبره په ذهن کې کښېنوئ، دغه مطلب څه شی ده. الله تعالی په قرآن کریم کې بیانوي: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. وای کوم انسان داسې ده چې هغه د نیکۍ کار وکړو، الله تعالی د هغې نیکۍ 10 ګنا اجر دغه انسان ته ورکوي. مطلب 1 روپۍ ده په 10 ورته بدلیږي، یو عمل ده په 10 ورته بدلیږي. نو من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. د دې مطلب دا ده چې یو سړی د نیکۍ یو کار وکړي، نو دا داسې ده لکه 10 کارونه چې کړي وي، 10 ګنا الله تعالی اجر ورکوي. نو چې کوم کس د رمضان مبارک 10 روزې ونیسي، نو دغه 10 ته په 10 سره زره ورک، دغه نه 10 میاشتې جوړیږي. نو دا داسې ده لکه یو انسان چې 10 میاشتې روزې نیولې وي. او بیا د شوال شپږ روزې دي، نو یوه روزه ده په 10 باندې راځي، 10 شل 10 او 10 دا 2 میاشتې راځي. نو دغه مثال داسې ده چې دا کوم روایت کې راځي چې فکأنما صام السنة كلها، چې کوم انسان د رمضان مبارک 10 روزې ونیسي او د شوال شپږ روزې ونیسي، نو دغه داسې مثال ده لکه دغه انسان چې ټول کال روزې نیولي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. د یوې په بدله باندې الله تعالی 10 ګنا اجر ورکوي. دا مطلب دی. او دا څه مطلب فکأنما کان کصیام الدهر، دا داسې ده که ټوله زندگی چې روزې نیولې وي. نو علما فرمایي: وای کوم انسان چې معمول جوړ شي، کوم انسان چې عادت جوړ شي، هر کال 10 روزې او شپږ روزې نیسي، 10 روزې او شپږ روزې نیسي، 10 روزې او شپږ روزې نیسي، دغه مثال داسې لکه ټوله زندگی چې دغه انسان د روزې په حالت کې تیر کړی. نو دا د شوال میاشت ته دغه ډېر زیات فضیلت ته، په دا کې الله تعالی مونږ تاسو ته لیلة الجایزه را کړې ده، یا عید الفطر را کړې ده، صدقة الفطر را کړې ده. د حج چې کوم میاشت په هغو کې اوله میاشت ده، نو څومره زیات فضیلت ده. نو په کار ده چې دا کوم میاشت شروع ده، په دا کې مونږ تاسې د شوال شپږ روزې ونیسو. بیا ضروري نه ده چې مسلسل یې ونیسي، یوه نن ونیسه، یوه بیا پرېږده، بیا بله ونیسه، منځ کې 2 ورځې وقفه ورکړه، 3 ورځې وقفه ورکړه. نو دا نیولی شي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته د دغو روزو نیولو توفیق را نصیب. خپل یې هم ونیسئ، کور والو ته دعوت ورکړئ، ترغیب ورکړئ، د دماغ خبره ورته بیان کړئ. نو چې ته ترغیب ورکړې، تا په وجه باندې هغه روزې ونیسي، الله تعالی تا ته به هم ثواب درکوي. نو الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته د دغو روزو نیولو توفیق را نصیب کړي.